الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، زمانگو ساسو درس په باب د ایمان کی شروع. ترغیبا هم د ایمان د شپیتونه زیاته څه فواید تشریح کړل، واضح هم کړل. د دې سره به د خوا کې به زمونږه دویمه گفتگو روانه وه په باره د مطالبو د ایمان کې چې تقریبا د 200 شاوخوا اندازه کې دا برابریږي. نن یو بله مطالبه او دغه شان تربیت د ایمان موږ تاسو ذکر کوو چې الیقین بالرجوع الی الله عز وجل. څه مقصد؟ ایمان موږ له دا خبره ثابتوي او د دې خبرې تلقین کوي او د دې خبرې تربیت کوي چې ګوره تاسو به ورځ د رب العالمین مخې له ودرېږئ او د هغه سره به حساب کتاب وي او هغه به نه پوښتنې کوي د اعمالو، د منځونو، د قتلونو باره کې. نو اوس نه ورته ځان اماده کوي، ځان ورته برابر کوي که چېرته بالفرج و تقدیر د هغې دنیا د ایمان پروګرام هم برابري، نو بیا سړی په دې دنیا کې چېرته هم غلط حرکت او کار نه کوي، ځکه پیټي ځان له نه برابروي، نه درندوي. دلیل په هغه ایتونه دي ثم الیه ترجعون، بیا به خاص د الله عز وجل له ور وګرځولی شئ په نیت د حساب و کتاب باندې. مجهول چې هغې ویلې که ستا زړه غواړي که نه غواړي ته به خامخا د رب العالمین خوا له ورځې، هغه به سره حساب کوي. بل تربیت چې د ایمان زموږ نه کړی دی هغه دا چې انسان خلیفه ګرځولی دی په دې ځمکه کې. خلیفه معنی جانشین د پاره تنفیذ د احکام، او خلیفه په دې معنی نه دی نعوذ بالله من ذلک چې د الله رب العزت په ځای نائب دی چې هغه کارونه کوي ښه ترخه که هغه یې نه کوي بیا به یې دا کوي. نه، دلته کې ټول مفسرین دا خبره ذکر کوي چې مراد د خلیفه نه خلیفه دی د پاره تنفیذ د احکامو. او دا د امامت دویمه درجه ده، ځکه مخکې موږ دا خبره ذکر کړې چې د امامت دپاره 5 درجې دي. اول درجه د نبوت چې دا په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې اختتام شوه. دویم درجه د خلافت، د الله په دې ځمکه باندې په دین کې مشري، حکومت کې مشري، تر څو پورې اسلامي احکام هغه ته تنفیذ کو عمل کې راوله. دریمه درجه د دعوت ده، او څلورمه درجه د تدریس ده، پنځمه درجه د امامت د جماعت. لیکن بیا په یو درس کې موږ دا ویلو که یو سړی وغواړي چې الله عز وجل ماله په دې ځمکه باندې خلافت راکړي او اسلامي نظام راکړي، د هغې لپاره 15 امور قرآن و سنت ذکر کړي دي. دې عمده لیکنې اصل کې 125 امور دي کوم چې قرآن موږ له ذکر کړي دي او سنت موږ له ذکر کړي دي، اوس موږ یې تربیت کړی. خو عمده پکې څه دي؟ اول عقیده د توحید، افراد الله تعالی بالعبودیه، څومره اقسام د بندګۍ چې دي هغه ټول د رب العالمین پورې خاص دي. هېڅ څوک په هېڅ یو شي کې د رب العالمین سره شریک نشته. که چا وګڼلو نو دې انسان له په ځای د دې باندې چې الله خلافت ورکړي بلکې ته علي. دویم عمل صالح د انسان به عمل کې، لیکن هغه هم د شریعت برابر، ځکه عمل صالح دې ته ویل کېږي کوم یو عمل چې د کتاب او سنت برابري، کوم یو عمل چې هغه د شریعت برابري، کوم یو عمل چې هغې کې کم او کیفي شیخ الاسلام ابن تیمیه وایي. بیا دا موضوع مخکې موږ ویلو چې د نیک عمل دپاره 13 امور دي. په ځان کې سخا پیدا کول دي، دویم په ځان کې تقوا پیدا کول دي، دریم د الله او د رسول په خبره باندې یقین دی، څلورم دعاګانې د رب العالمین نه غوښتل دي، پنځم د حرامو نه ځان ساتل دي، شپږم واړه امیدونه دي، اووم قول سدید دی، اتم بې پیدې کارونو کې ځان نه بندول دي، نهم هغه اسباب استعمالول چې عمل پرې قبلیږي، لسم د عمل نه وروسته ژاړه، 11 مجاهده ده، 12 د خوب دعاګانې دي، او 14 دقه شان د قرآن و سنت تعلیمات و ارشادات. دریم سبب او دریم شرط د اسلامي خلافت او د اسلامي نظام دپاره علماو دا خبره ذکر کړې ده چې تا کې به یقیني د الله او د رسول په خبرو باندې وصدق به، دا ډېره مهمه ده. او څلورم صبر، پنځم د ګناه نه به ځان ساتي، شپږم د بدعت نه به ځان ساتي، اووم په وقت د پرضد د قتال کې دنیوي امور کې ځان مه بندوه، اتم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت پسې روانېږه، نه هم د صحابو د سیرت پسې روانېږه چې هغوی څنګه کړنه کړې ده. او لسم
ټریننګ کوله، 11 تربیت معنوي، 12 تربیت مادي او معنوي دواړه، 14 تزهید په دنیا، 14 هغه صفات استعمالول چې هغه باندې د مؤمنانو د خوانه تربیت کې دي شي چې قد افلح المؤمنون، 15 توحید د کلمې د ټولو مسلمانانو به یو کلمه د شي باندې چې د یو سړي و خبره یو د بل، او 14 مقصد به دې کې خالص او خالص اعلی کلمت الله. ایمان زموږ تربیت دا کې چې موږ په دې اسما کې خلیفګان ګرځي، سره لپاره به ګرځي د لپاره تنفیذ د احکامو. او بل تربیت چې د قرآن زمونږ کړي دی، ایمان زمونږ کړي دی فضل العلم، د علم اوچتوالی. قرآن کې الله عز وجل فرمایي چې وعلم آدم، الله عز وجل آدم علیه السلام له ښودلی دی چې ښودلی دی الاسماء كلها ټول نمونه. هلته ګوره ملایکو دا ونه کړه، لیکن آدم علیه السلام دا وکړه. د هغه اوچتوالی پکې راغی. د علم فضیلت به دقه شان په دې دنیا باندې هغه په ډېرو وجو سره دی. یو څو وجه موږ تاسو دلته کې ترغیباً ته ذکر کوو. قرآن جمع سنت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله انسان وګوري او مطالعه کوي نو په هغه کې اهل علم دا خبره ذکر کړې ده، یو سلو فرقونه په مابین د دنیا او د قشم د مال کې دي. د علم یو څو خبره یاد ساتئ. اول لس فیدی یو دا چې کله تعالی الله عز وجل علم درکې ته پوه شه په دې باندې چې رب العالمین انتخاب کړي. وکذلک یجتبیک ربک، اجتبا سمانه لسان العرب وایي چې الاختیار معالی الامور. نو ایمان زموږ دا تربیت کړي دی چې ای خلکو د علم په طرف باندې قدم وال شروع کړي، د علم په طرف باندې حرکت شروع کړي. وجه دا ده چې انسان کله د علم په طرف باندې قدم وال شروع کړي او د علم په طرف باندې حرکت شروع کړي، دا انسان به په دې ټولو کې الله عز وجل ځان انتخاب کړي یو پیدا پکې دار د علم. دویمه فایده د علم دا چې په دې باندې انسان د غفلت نه ختمیږي. وان كنت من قبله لمن الغافلين، په آیات کې درې قول علماء لیکلي دي. اگر چې ان وصلیه یا ان مخفف من المثقل یا ان نافیه که ورسب معنا د الا سره پوخانه خبره موږ علم درکې. دریم د علم فایده دا چې په دې باندې انسان دروغجن د رښتینې نه پیژني چې دا دروغجن دی دا رښتینی دی. او څلورم دا علما چې دا شهدا د رب العالمین دي. وشهد شاهد من اهلها، التم ګور شاهد اطلاق راغلی دی. پنځم چې کله په انسان کې صحیح علم وي دی پیدا بدای چې دغه انسان به الله عز وجل د پحشانه بچ کې، د پحشانه به وساتي، د پحشانه انسان په ولس امور باندې بچ کیږي، بلکې په لس باندې اول چې بسړی کې حیا وي، دویم دغه شانه د ګناه په ضرر باندې پوي وي، دریم دغه شانه د انسان د الله د نعمت لحاظ وساتي، څلورم د رب العالمین نه یره وکړي، پنځم د الله سره محبت، شپږم په خپل بدن باندې شفقت، اوم علم، اتم واړه امیدونه هم دار چې خوراک مکو، لسم قوي ایمان. شپږمه فایده دار چې کله انسان علم کوي الله عز وجل به د علم د وجه نه دا سړی د زندان نه رابار کوي. یوسف علیه السلام کې علم په کم طرف باندې دا لاړو. اومه فایده دا ده علم چې دی دا ضد جهل دی، جهل تبعی راولي نو علم چې دی آبادي راولي. اتمه فایده د علم دا ده چې انسان د غلامۍ نه د باچاهۍ په طرف باندې ورځي. جناب یوسف علیه السلام وګورئ غلامۍ مرتبه کې وو خو علم رب العالمین ورکړی په کم طرف باندې دا لاړ مخکې شو. او نه هم دا سبب د فراست دی چې اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور الله، دا د رب العالمین پر رڼا باندې قتل کوي. لسمه فایده دا چې کله په سړي کې علم نو دا خاون به د مرشدینو نه د هوښیارانو نه. وانه لذو علم، یعقوب علیه السلام کې علم وزکه د بچي تربیت وکړي چې ټول شرک په یو دروازه باندې ورځي، ما رهنما ولا نشو ده. یو لسم په دې علم باندې سړی د مدح ولا جوړیږي، وفوق كل ذي علم علیم. او دولسمه چې کله انسان سره علم د قرآن او سنت دا به په عجیب عجیب باغچو کې ګرځي. دیارلسم دا عالم انسان د اولي الالباب نشمار لیکيږي. العقل صافي عن شائبه الاوهام، دسي عقل به الله عز وجل ورکی چې هغه به د هر قسم وهمون نه پاکي. نو الغرض موږ دا خبره ثابت کړله چې د ایمان په مقتضیاتو کې د ایمان په تربیتونو کې چې موږ لکه یو دا چې علم ګوره دا غي فضیلت موږ ذکر کوي. یو شپې دی
کله چې په لوښي کې خوله والا شریعت مطهره وي چې وکړه تاسو دغه شان په اوبو مینځئ او اتم ځل په خاوره باندې داسې جراثیم پکې دي چې هغه پرې خاوره ختمیږي. ولې په بل طرف باندې چې دې شپې له تاسو ټریننګ ورکړي، دې شپې له متعلم ورکړي او ښکارې ونیولو هغه ښکارې چې راوړه هغه ته خوړلی شي. نو فرق څه دی؟ علم. او ځای په ځای باندې مخکې موږ د رسول کې هم دا ویلي دي چې کله انسان عالم مقرریږي هغه په هغه ټیم کې خپل اسباب لري. به طور مثال 50 اسباب علماء ذکر کړي دي. د علم د اصول لپاره اجمالی بهم تکراری سره یادو. اول د عالم خبرې لغوږ ده، دویم په وخت د جریان د درس کې انصات کوه، دریم د عالم په خبره ځان پوهوه، څلورم د دې عالم سړي خبره حفظ کوه، پنځم د دې عالم دا خبره چې د خلکو له بیان کا نشر کا، شپږم د الهیت په ځان کې پیدا کا، وم د رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع، اتم د نظر کنټرول، نهم په د نفس باندې د جوخت ودرېږه، لسم د حرام نه ځان ساته، یولسم د الله د رضا لپاره کېنه، دولسم د تقوا په نیت کېنه، دیارلسم د علم وقار په زړه کې لره، څوارلسم د رب العالمین وقار په زړه کې لره، پنځلسم تزهید په دنیا کوه، شپاړسم خواهش پرستی پرېږده، ولسم قوي ایمان ولره، اتلسم پاک زړه ولره، نولسم مضبوط عزم ولره، شلم دقه شان یقین، یویشتم صبر، دویشتم بدعت پرېږده، دریشتم تکبر پرېږده، څلوریشتم په ګناه اصرار مه کوه، پنځهویشتم دنیا پرستي ونه کړي، شپږویشتم خواهش پرستي ونه کړي، اوویشتم کمزور ایمان په قوي بدل کا، اتهویشتم هر ځای کې عقل پیش کومه، نهویشتم د یو چا په خبره بې دلیل اعتماد ونه کړي، او دیرشم علماو دا خبره ذکر کړي تحقیق به قوي کوي. یو دیرشمه اخلاص په ځان کې پیدا کا، دو دیرشم دقه شانه د عمل په نیت کېنه، درې دیرشم نظر وکړه په سیاق او سباق کې، څلور دیرشم علماو دا خبره ذکر کړې ده تقسیم د مسلې وکړه، پنځه دیرشم یو کتاب ولیکه بیا خلکو له وایه، شپږ دیرشم د عالم خبره نوٹ کا، اووه دیرشم علماو دا خبره ذکر کړې که ته قوي علم والا جوړ شي دعا وغواړه ربي زدني علما، اته دیرشم شوق، نه دیرشم مجاهده، څلوېښتم اخلاص، یو څلوېښتم زکاوت، دو څلوېښتم قوي ایمان، درې څلوېښتم تقوا چې دا په سړي کې موجود دی، څلور څلوېښتم صبر، پنځه څلوېښتم مونځ، شپږ څلوېښتم خالص توحید، اووه څلوېښتم علماو دا خبره ذکر کړې ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع، اته څلوېښتم د قرآن سره تعلق، نه څلوېښتم نور د نبوت، یعقوب علیه السلام یوسف علیه السلام نبی صلی الله علیه وسلم چې الله ورکړی و، او پنځوسمه اهل علم دا خبره ذکر کړې ده چې قوي ایمان به تعالی نصیب شي چې کله د الله په مخلوقاتو کې تدبر او سوچ وکړي. بل تربیت چې د ایمان زمون کړي دی هغه دا کړي دی چې ته به د عقیده ساتي چې آدم علیه السلام غوره دی. دلیل پیسره چې اسجد لآدم ای خلکو تاسو سجده وکړئ آدم له، دا د ایمانیاتونه ده. او دلیل په دې کې موجود دی چې آدم علیه السلام نبی او مکلم دی پیغمبر دی، لیکن د سره خبرې کړې شوې دي. کم انسان چې د نبوت انکار کوي دا زنديق دی. ملائکه ورته په سجده کړه، البته به مفسرین بیانوي چې مراد د سجدې نه سجده تعظیم و د اکرام د عبادت نه و، ځکه سجده د عبادت فقط او فقط د رب العالمین د پاره کېږي، بل اشاره پاره نشي کېدی. او اهل علم دا خبره ذکر کړې ده چې د اسلام دین کله راغی، لکه ابن کثیر دا خبره کړې ده، خطیب شربینی کړې ده، بس دا ټول پروګرامونه په سلام باندې ختم کړه. پنځه ځایونو کې به سلام جای ناروا دی، په يهودي، دویم په بدعتي، درې مرتکب د ګناه کبیره، څلورم چې انسان بول او براز به تیزور نهستی، پنځم پردې زنانه چې فتنه دی پیدا کیږي، و الا کې په ټول ځایونو کې نور جایز دی. صاحب د شامی چې دا خبره کړې چې شل مقاماتو کې به سلام نه شوي، هغه اصلي خبره ده چې سړی په منځ باندې ولاړ دلته مور باندې سلام اچولی شي. تقریبا لس احادیث د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې کې دي. امام ترمذی هم ذکر کړی دی، امام شوکانی پر الله تعالی کې ذکر کړی دی. عبد الله ابن عمر فرمایي چې موږ بر عمر بلال نه پوښتنه وکړه پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې بچ کله سلام واچول شو نو صورت حالو وی هغه په دې وخت کې پلاس ته اشاره وکړه. به د قشنه لاسونه مچ کول جایز دی په درې شرطونو باندې علماء لیکلي چې انحناء پکې نه، سرکته کوله، مصافحه پکې تر کړې شي، او عادت مستمره نه. د خپې مچ کول باره کې درې قول علماء لیکلي دي. قول راجح دا چې نه به کوي، وجه دا چې انحناء پکې راځي. دویم هغه عمل د مشرکینو. دریم ابن کثیر لګي چې ام ابان په نامه یو زنانه د واغه مجهوله ده،
تندې مچ کول جایز دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم د جعفر مچ کړي، د عثمان ابن مزون مچ کړي، ابو بکر صدیق د رسول الله صلی الله علیه وسلم مچ کړي. سر مچ کول جایز دی، عائشه د پیغمبر مچ کړي دی، او تشه مچ کول جایز دی، اسید رضی الله تعالی عنہ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مچ کړي. بل مطالبه زموږ د ایمان چې د قشن تربیت چې موږ لکه هغه به یقین په دې خبره وکړي چې ملائک د رب العالمین مخلوقات د نور نه پیدا کړي دي، د الله رب العزت نافرمانی نه کوي. کوم انسانان چې دا وي د هاروت او ماروت په باره کې چې هغوی زنا کړي، نعوذ بالله من ذلک، اوس هم ځوړند دي، دا قول غلط دی. الته ټول مفسرینو دا خبره کړي، قرطبي دی کړي، ابن کثیر دی کړي، الوسی دی کړي، خطیب دی کړي، نور مفسرینو، او شیخ عبدالسلام رحمه الله د خپل تفسیر احسن الکلام په هغه کې دا ټول مفسرینو اقوال را جمع کړي دي چې دې ځای کې دغه نسبت دوی له د زنا کول د اسلام ضد خبره ده. لا یعصون ما امر الله، چې الله ورته کوم شی امر وکړي انا فرمانی نه کوي. به ملائک څومره د دولس قوم یو اثر کې راځي، یو قوم شمیر دومره د لکه په دنیا کې د خاورو د شګو ذرات. ملائک غوړه دي کې انسانان، علماء په کتابونو لیکلي، خو لیکن تحقیق په څلور خبرو کې خاص انسانان چې انبیا دي غوړه دي په خاص ملائکو چې جبرئیل لري، خاص ملائک چې هغه جبرئیل دی غوړه دي په عام انسانانو چې منګ یو، عام انسانان چې منګ تاسو دا غوړه دي په عام ملائکو باندې. نو ملائک غوړه نه فرمانی د رب العالمین نه کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وکړه چې اسمکو اسمان نه پیدا شوی د بیت المعمور اول ملک ته شوی تر قیامت پورې بیا غل نوبت مونږ رسیږي. دا انسان سره شل ملائک دي تقریبا د انسان د حفاظت لپاره. جبرئیل شپږ سو وزر لري چې د یو وزر خور کې مشرق او مغرب لاندې کوي. څومره رب العالمین لوی دی، مخلوق یې څومره لوی دی. او بعض د ملائک دي چې د غوږ د نرمینا تر اوږې پورې وسو مزل وسو وکاله. امام ابو داود رحمه الله روایت ذکر کړی دی. بل تربیت چې ایمان موږ لکړی دی هغه په دې ترتیب باندې چې ملائکو سره ګوره علم دی، او دا علم رب العالمین ورکړی دی، دا ګوره په غیب نه پوهیږي. قالوا سبحانك لا علم لنا، دې ټول ویل پاکي د تعالی د هر قسم نقصان نه، موږ له علم نشته الا ما علمتنا، مگر کوم علم چې تا موږ را کړی دی. دلته به امام قرطبي په خپل تفسیر کې لیکي وی آیات دلیل په دې خبره باندې چې د غیب علم فقط او فقط د رب العالمین پورې دی. شیخ عبدالسلام رحمه الله په تنشیط الاذهان کې هغه آیتونه او احادیث به راجمع کړي دي چې هغه دا خبره ثابتوي چې د غیب علم رب العالمین پورې دی. انبیاء په نه پوهیږي، ملائکه په نه پوهیږي، نو ولې بل په څوک پوهیږي. او صفدر سے په ازالۃ الریب کې لري چې دا د عقیده خبره ده. نو امام موږ له دا تربیت را ذکر کوي چې ګوره په دې وخت کې به دا عقیده ته ساتي چې د غیب علم فقط رب العالمین د پاره د ملائکه مور باندې نه پوهیږي. او الته آیت په تشریح به مفسرین خبره کوي. بل تربیت چې د ایمان موږ لکړي دی هغه په دې ترتیب باندې چې رب العالمین سره علم د پټو شیانو د اسمانو د زمکو ټولو دی. تور میګه په تور شپه په تور ګډ کې چې کم ځای روان دي الله عز وجل ور باندې علم دی. قران کې الله تعالی فرمایي چې انی اعلم غیب السماوات والارض، زه پوهیږم په پټو شیانو د زمکو د اسمانونو باندې. غیب مصدر دی مبني للفاعل، نو چې پټ شو به څنګه ور باندې پوهیږم، نو پټ دی په نسبت سره موږ، لیکن رب العالمین له ارڅ ښکار دي. نو د غیب علم دا خاصه د رب العالمین د هیڅوک د هغه سره په دې صفت کې سره شریک مری کو هغه نشته، نو دا حق لري. ایمان زموږ یو تربیت په دې طریقه باندې کړی دی. د ایمان په اعمالو کې یو تسبیح ده، حمد دی، تقدیس. تسبیح دا معنا چې د رب العالمین هر قسمه د نقصان صفاتونه کټ کا. حمد دی ته ویل کېږي چې د رب العالمین ټول صفاتونه د کمال غله ثابت کا. او تعظیم نقدسو دا به ثابتای. به د تسبیح متعلق آیاتونه احادیث اثار او فیدی صاحب د نزهۃ النعیم ذکر کړي. ها کسره حمد بارک سبحان الله د نعمت تل د نه کې درندۍ او الحمدلله پورا افضل دعا به الحمدلله ورته ویل شوی ده. اې دې سره ایمان زمنګ دا تربیت هم کړی دی چې ملائکو سجده کړي آدم علیه السلام له خپل سر باندې نه کړي، بلکې به امر الله عز وجل دا د رب العالمین په امر باندې. و اذ قلنا للملائکه چې کله موږ ملائکو له ویلي. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فرمایي چې الته ټول ملائک دي. معتزله دا خبره ذکر کوي چې مراد د ملائکو نه ملائک د اسمکو دي، نه ټول ملائک پای کې مراد دي. او دغه شانه ایمان موږ له دا تربیت هم کړی دی چې ابلیس موجود دی او داغه خره خاتمه خراب شول. وکانه من الکافرین، تکبر د وجنه دور نه پیدا دی. د انسانانو نمخې بخې به د دنیا باندې جنات و، نو یا د انیک سړی او د ملائکو په جماعت کې ودرېدو، یا قیدي او حسد ونیو، اخر کې دا نتیجه رااله. بیا درې قسمه مخلوقات د انسانانو پلار آدم علیه السلام، د شیطانانو پلار ابلیس، او د جناتو پلار چې د ابوالجان دی. په جناتو کې مسلمانان هم شي، غیر مسلمان هم شي، او شیطانان ټول خراب دي او دا الله په موږ باندې مسلط کړي.
حسن بصری نه چا پوښتنه وکړه دا وده کېږي ویلو نام ساعتن که یو ساعت چېرته وده کېدی نو لسترحنا منه موږ به ته استراحت حاصل کړی وي. علماو دې لپاره 5 وجې ذکر کړي دي. یو وجه دا ده چې الله موږ په امتحان کې واچولو چې دا خلک کامیابیږي یا ناکامیږي. دویم چې دا موږ له صدن راکړي موږ د رب العالمین په طرف باندې التجا وکړو منډه والو. دریم چې شرعي امور د وروسته به ذکر کړو چې هغه موږ استعمال کړو. څلورم دا چې زموږ ربط کنیکشن د رب العالمین سره همیشه چې دا صدن راکړي الله له ورمنډه کړو. او پنځم دا چې زموږ فقر رب العالمین دوام سره ثابت کړي. او به د ابلیس نه د بچ کېدو لپاره 25 امور دي. اول اذان دی ابلیس تختی. دویم د قرآن تلاوت دی. دریم سوره بقره له ناس سره. څلورم آیت کرسی ده. پنځم د سوره بقره د ورسنی آیتونه دي. شپږم او 10 کې ګرځېدل دي. وم ذکر د رب العالمین دی. اتم د ورسنی سورتونه ویل دي. نهم د سوره حدید ابتدایي آیتونه دي. لسم لا حول ولا قوه الا بالله ویل دي. لسم امنت بالله ویل دي. دولسم اعوذ بالله ویل دي. دیرلسم پر رب العالمین باندې ایمان دی. څوارلسم د رب العالمین پیژندل دي. پنځلسم د الله د انعاماتو شکریه ده. شپاړسم د الله په کارونو باندې رضا ده. ولسم امر بالمعروف دی. اتلسم نهی عن المنکر دی. نولسم اخلاص په ځان کې پیدا کول دي. او شلم د دروغ نه ځان ساتل دي. یوشتم تدبر د قرآن کې. دویشتم ګناهونه پرېښودل دي. درېشتم دعاګانې غوښتل دي. څلېرویشتم نیکان ملګري انتخابول دي. او 25 مجاهده. الغرض موږ دا خبره ذکر کړله چې زموږ د ایمان ډیر تربیتونه زموږ نه کوي. یو تربیت پرې کې دا دی چې ابلیس علیه اللعنت موجود دی. دویم تربیت موږ له دا وکړي یعنی مطلب چې ابلیس موجود دی ځان بیدار ساتي. دویم تربیت دا چې ملایکو د رب العالمین په امر باندې آدم له سجده کړې ده. دریم تربیت دا وکړي چې تاسو ایمان تقاضا لري کې چې تاسو به حمدونه بیانوي. تاسو به دقه شان سبحان الله وایي. څلورم تربیت دا چې د پټو د ځمکو د اسمانونو څومره شیونه دي د ټول علم رب العالمین له. پنځم تربیت دا وکړي چې ملایک ګوره هغه په غیب باندې نه پوهېږي. شپږم تربیت دا چې یقین به لري په دې خبره باندې چې ملایک د هر قسمه ګناهونو نه پاک دي. اوم تربیت دا چې آدم علیه السلام غوره دی د علم د وجې نه. اتم تربیت دا چې د علم ډېر اوچتوالی دی. نهم تربیت دا چې آدم علیه السلام رب العالمین په دې دنیا کې خلیفه ګرځولې دپاره تنفیذ د احکامو. او لسم تربیت دا چې موږ به ټول ورځ د رب العالمین مخې له ودرېږو. هغه به موږ سره حساب و کتاب کوي. کله چې انسان دغه شیونه په خپل ذهن کې راولي نو دا به معلومه کي چې زموږ د ایمان څه تربیتونه دي. نو په تربیتونو کې دغه تربیتونه چې دا موږ تاسو له ذکر کړه رب العالمین دې موږ تاسو د قرآن او سنت صحیح بصیرت را نصیب کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.